بل هیستوري د هیستوري بیرته د برش خلاف یو کار کوي. مثلا که ته راسې برش استعمال کړې، که غواړې دغه برش بیرته پاک کړي، په هیستوري باندې هیستوري تاریخ ته یې بیرته هغه برش ډېر پاک په دې شکل سره. وعلیکم السلام. او ارټ هیستوري ارټ خپله بیا هنر ته یایي که نه، مثلا عکس خالي سره ګډوډۍ نور د خاص تاثیر نه پکې، لکه غوړګي سپې راغلی په څه شي باندې به ښه دغه عکس اپلای سي. مثلا که یو بل د انسان په عکس خو ښه نه راځي، زه به دغه یو عکس راخلاص کړم چې دغه شیان ښه پکې راسي، مطلب لکه بیکګراونډونو کې به دا معنی ښه راسي. اوس که مثلا د اسمان رنګ موږ لرو او داسې لږې خپ ولرو، په دې شکل باندې به ښه راغلی که به نه راغلی. مهرباني کښېنه وروره. بل اریز ده، په دغو کې د خاص شی نه زده که اریز منډه راځم. اریز خالي د پاکولو لپاره کار کوي. که غواړې یو ساحه پاکه کړي، مثلا د دې چې دغه شین رنګ زه غواړم پاک یې کړم، دا راته پاک سو، اریز مخ باندې ختم سو. صحیح. دا ځکه سپین بیکګراونډ نه، دا معنی چې هغه بیکګراونډ یې ختموي، پاکولو ته یایي و، دا بیکګراونډ یې ختم سو دا معنی. او په دوهم اریز هم د بیکګراونډ د پاکولو لپاره کار کوي. صحیح. لږې نری ده پې. یو خالي دغه میجیک اریزر ده، دا لږ نوی غوندې کار کوي. که غواړې لکه هغه د موږ عکس ایډیټ نه و چې پرده ترې ختمه کړي، مثلا دغه عکس ته پرده یې تقریبا یو رقم. که غواړې له دې چې دغه بیکګراونډ یو په یو باندې ختم سي، میجیک ورته انتخاب کړه، کلیک پې وکړه، ټول په یو ور باندې ختم سو. نور دا راواخله، بیکګراونډ پې ختم سوی، کولی سي بلې څپې ته یوسي. خالي هغه دغه میجیک سلیک هغه نه دی پکې، میجیک اریزر د دغو کار یې لږ داسې هغه د کار وړ د استفادې وړ دا نور ډېر نه راته استعمالېږي. نور له دغو دومره ډېر مهم شی نه و کې ځکه مې د سرسري نظر پرې وکړو. خپله ډیزاین ته داخلي سو. نور دغه ګریډنټ کې هم ډیزاین کیسې دي، او له هغه راوروسته په شیپونو او ټکسټو مثلا پین کې هم د ډیزاین کیسې دي. ډیزاین ته بله نه داخلي اوسه، ګریډنټ به یارې پرېږدم، هم به دغه د هغه لپاره وي، د عکس د ایډیټ لپاره هم دغه خالي د عکس د صافولو لپاره کار کوي. بلر نه ده، دا خو اسان شیان و، د کار شیان هم نه دي دا معنی. عادي په خپل اصلي درس ته داخل سو. بلر که غواړې چې یو عکس ښایسته کړي، نو بلر خو په یو وخت کې ښه راځي. به درځي یو باکیفیته لږ عکس راخلاص کړم. د عکس د ښه ایډیټ لپاره دا مخ هم ګوره بلر سوی ده، وینې؟ د اوسني عکسونه هغه څه شی ده، رمیني چې عکس ایډیټوي، ګوره بلر یې ډېر پرې اضافه کړی ده معنی. په دغه باندې بلر اضافه کړي، موډونه یې هم شته، مختلف موډونه، سټرینث یې هم شته. په هر مثلا سټرینث چې ورته ډېر کړي، هغه بلر به هم ډېره اندازه باندې پې اپلای کېږي. وګوره په سترګې باندې معلومېږي په دې شکل باندې. که غواړې سترګه باندې خو نو بلر نه اپلای کېږي، یوازې په غومبرو باندې کېږي، غومبرې ښې ښکاره شي. یا مثلا په ږیره باندې ورځې ورته هغه اندازه داسې کوي چې مثلا هغه رنګونه سره ورته ګډوي. خالي د عکس د بلر کولو لپاره شارپنې بیا لږ تیزایي غوندې سرکوي، نه داسې تیزایي لکه لیکل سوی سي په دې شکل باندې. خالي دغه درې کار کوي. او سپنچ یې لکه مخکې چې میکسر کوو داسې یې ګډوي. نو دا معنی د ګډولو لپاره خو استفاده له څه شي نه کېږي. یو دغو دوو کې مثلا که غواړې چې عکس لږ سپین کړي، دغه برتقاني حالت عکس کې سپینوالی راولي، په دې باندې کولی شي لږ سپین کړي ورسره. نور سپینوالی خو هلته اجسمنټو کې شته، خو یو کم سپینوالی یې په دې کې شته. برنس وځلو ته یې که نه، که غواړې چې یو عکس بیرته تور کړي، په دې شکل باندې ډېر سپین کړی یا ډېر سپین عکس راغلی، بیرته په دې باندې تورولی شي. او څه شی ده، دغسې وایکې رنګونه نه وو، هغه هم په دغو سپین او تور رنګونو باندې راځي، کولی شي په دې کې. نور له دغه چې مې ځکه لږ تیز پې ولاړم، خدای دې وکړي پوه شوي یاستئ، دومره ډېر مهم شیان نه وو. په دغه کې ګریډینټ مهم ده، سبا به کار پې وکړو. ګریډینټ او پینټ بکیټ دغه دواړه مهم دي نور ډیزاین لپاره، او پین هم د ډیزاین لپاره مکمل کار کوي. شیپونو ته پسې داخلېږو، نور په هغه باندې کار وکړو.